په کندهار کې د نن ورځې چاودنې وروستی حال د وژل شوو کسانو شمیر څومره ته ورسېده، دغه چاودنه چا کړې ده، جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. کندهار کې چاودنې 107 کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د کندهار ولایت د لومړي امنیتي حوزې اړوند د اهل تشیع په فاطمه امام برګاه جومات کې نن د جمعې لمانځه پر مهال د چاودنې له امله 30 کسان وژل شوي او 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د پیښې یو شمېر عیني شاهدان وایي چاودنې 3 دانې وي چې 2 د جومات دننه او بلې د جومات په دروازه کې شوې ده. د دغې پیښې مړي او ټپیان د کندهار ولایت میرویس روغتون ته لیږدول شوي دي. سرچینې زیاتوي چې له پیښې څخه روغتون ته د وروړل شوو یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی او تر اوسه ورته په لسګونه ټپیان راوړل شوي دي. د اسلامي امارت دغه برید په کلکه غندلی دی او امنیتي ځواکونو ته یې لارښوونه کړې ده چې د دغه ډول پیښو عاملین پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري. یاد دې وي چې دغسې برید تېره جمعه هم په کندوز ولایت کې شوی و چې هلته یې هم په لسګونو کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل او دغه برید مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه واخیست. خو د نن چې کندهار کې کومه حمله شوې ده، د دغې برید کومې ډلې تر اوسه پورې په غاړه نه دی اخیستی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.